دا ویړکی ولاړ دی رټ راته ښایسته ښکوري خو ټول خړ رامل دي سړی امي افغانستان خطر ده ګلې ګلزار وطن ده په پولیس وخته سیمه کې بیا ځینې روږدي کسان پیدا شوي دي دا ما په خپل لګښت او په شخصي لګښت دا تاسې په خپل شخصي لګښت باندې دلته کېښودل مازدیګری دی واقعیت دا فضا ورسره ډېره ښکلې ده نظر په معلوماتو د نوي کال لپاره حتما کابل ښار کې ډېر مثبت تغیرات راځي د باندې نه بیا یو داسې بوی د پودر راغلی ده چې سړي ته مریض کېده سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ سباون مومن ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم نن بیا راغلی و د کابل ښار پولیس وخته سیمې ته دا ځکه راغلی و چې غوښتل مو یوه وروستۍ او فاینل خپرونه تاسو ته وړاندې کړو چې نن دلته تازه فعالیتونه شوي هغه دا چې دلته دا ګلدانونو ته ځایونه جوړ شوي دي او د دې ترڅنګ ورته داسې ښکلي ښکلي ګلان په ګلدانونو کې راوړل شوي چې دا به زه دلته کېږدم نو دا چې نورې کومې برخې دلته پکې بیا رغول کېږي او د دې ترڅنګ نوي پکې څه جوړېږي دلته به د سیمې د ښاروالۍ له معاون صاحب سره خبرې اترې هم ولرو په پیل کې د حاجي صاحب دلته ولاړ دی چې دا څه لپاره عکس وباسي کاسې شوقي ولاړو ورسره به خبرې اترې ولرو حاجي صاحب ستړی مه شي جوړې په خیر صحت دې ښه دی کلاري د حاجي صاحب څنګه ولاړ وي دې ګلدانونو سره دلته خو په دې کوڅه کې زما کور دی ښه پخوا چې و د هغه ځای نه د هغه د پله د سرای نه چې څوک تېرېده ما ورته نصیحت کوله هر چا ته چې وروره د هغه پلې نه د غاړه یې تېر مه کېږه چې د باندې نه بیا یو داسې بوی د پودر راغلی ده چې سړي ته مریض کېده او اوس زه خپله ډېر شوقي راځم په هغه پل کې کښېنم نندارې کوم یعنې داسې بوی راتله د دې پل لاندې داسې موادو چې خلک جذبول ځان ته چې د نشهیي توکو ته مخه وکړي روږدي کېدل او زما خپل کورنۍ ته مې ویلی و چې د سړک د منځه بیا تېرېږه تاسو ته دا معلومات نه کېدل چې دغه کارونه چا ترسره کول دا خو د امارات هغه دی که نه کار د نه دا نه هغه کوم چې پخوا هلته بوی و څنګه راځئ ماشاءالله چې زه خپل ماسیان هم راوړی ماسیان دې هم راوړي چکر ته څومره ښکلي دي ماشاءالله دا خبرې کوی شي څنګه یې چې تورستی خوبستی خبرې نه کوي دا هم نشي کولی ښوونځي ته مکتب ته ځي که نه تر اوسه ښه څلور کلن دي ډېر ښه څنګه حاجي صاحب نن چې دلته دا نوښتونه ګوري بیا رغونه ګوري څه احساس لري پودریان چې وو هغوی خو شل کاله مخکې دوه پودریان وو هلته کېناسته چې دا پله نو جوړېده نو جوړ شوی و دلته دوه پودریان وو ټول خلک چې تېرېده ډېر خواخوږي او زړه یې سوځېده په هغوی کې چې والله دا ډېر مظلومان دي هغوی ته خلک کمک کوله 15 کال بعد کې بیا هغه کسان په 100 کسانو کې ورسېدله چې موږ بیا پوهېده چې والله دا خلک خو خطرناک خلک دي پس له دې نه خو بیا مافیایي لاس د دې سره و د دې مافیایي دومره شو چې د 1500 کسان هم په همدې پله کې ډېر وو خو همدا کار د امالت موږ ډېر خوشحاله یو په همدې کې چې دغه پله بیا پاکوله چې اوس زه خپله دومره خوشحاله یم په دې کې چې دومره هغه دی ګلکاري پرې ده چې ډېر بوی هغه تعفن او هغه خطر چې دور خلکو ته صحت ته بیا خطر و اوس هغه خطر هېڅ په دې پله کې یا لاندې
هیڅ خطر نشته. پخوا دې هم کله مسیان راوړي وو؟ یا ما زه خپله د دې ځای نه بیا پاس مې پت یو ماسک یو شی و او نن ډېره خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یې که نه؟ اوس درته نن چې دلته راغلي کوم ځای ډېر خوند درکړه په دې سیمه کې؟ ټول شاوخوا د دې پلې نه دا غاره او دغه ګلان و، دا خلک چې ډېر خوشحاله دي، ټول خلک چې خوشحاله دي په همدې کې چې دلته ډېر پاک شو. ډېره مننه حاجي صاحب، کور ودان ژوندی اوسې چې موږ ته دې وخت راکړه. دوستانو حاجي صاحب و چې د خپلو ښکلو مسیانو سره راغلی و د پل سوخته سیمې ته او غوښتل یو څو دقیقې دلته آرام وکړي، د دې ځای څخه خوند واخلي. نو دا ځای چې واقعیت دوستانو راشئ له نږدې وګورئ نو په ډېر ښکلې بڼه جوړ شوی دی او ډېر ښه کار دلته شوی دی، تازه ګلان دي او مازدیګري کې خو بیخي دا سیمه ډېر خوند کوي. خو چې دلته په راتلونکي کې باتمن پلان وي که نه وي بیا هم که دلته دا چوکۍ کېښودل شي نو ډېر به ښه شي. نو ملتیا هم وکړئ تاسو د پل سوخته د دې ښکلې سیمې څخه یو څو انځورونه وګورئ. غواړم د کابل د ښاروالۍ د دغې ناحیې معاون صاحب هم را پیدا کړم او هغوی سره به خبرې اترې ولرو. دوستانو بیا هم ښه راغلاست د پل سوخته سیمه ده. دلته دا ویړکی ولاړ دی، رټ راته ښایسته ښکوري، خو ستړی مه شي جوړې ریغې طبع دې ښه په خیر یې. د خیز دی د پکول نه مې دوستانو وپېژنده چې سړی د خیز دی. جوړ ښی صحت دې ښه دی، مبارک نوم دی او د خیز نه راغلی که دلته اوسېږي؟ والا کورونه هم دلته هم دي، خوست کې راشرک بس خوست کې هم دي. دلته څنګه راغلی؟ دلته داسې راغلم چې مخکې د وطن بلي ډېر لوټو و راپټریان د حالات ډېر خراب و که نه، چې راغلی بوی نه به دلته درځای نه شوې، ډېر ضر به تېرېدی که نه. اوس به چې دا حالات ول دا خو دومره ښکلی شوی دی چې سره ته یم لکه افغانستان نه لکه بل ځای ته چې راغلی وم. څه وایې چې دلته راغلی احساس دې څه و؟ داسې زړه کې دې ځان سره څه وویل؟ احساس به دا و چې خدای دې الله پاک دې نرم دغسې خلک یې میتوس افغانستان ته راولي چې افغانستان جوړ کړي، ګلې ګلزار یې کړي، پوه شوې؟ کوم وطن خاینون وي وطن بربودوي، الله د الله پاک تباه بربودوي، تباه دې کړي. ښه ډېر ښه. پخوا هم دلته راغلی وې، څه کیسې وې؟ پخوا دلته راغلی وم یاره، دلته دا خبره وه چې پټریان وو ولټ ون وو یاره، بوی نه به ردای نه شوې، حالات ډېر خراب وو که نه. بس دا ځای ته به راغله په تېښته به تېرېدی، دغه ځای په تېښته به تېرېدی. سم دې تی بد راته ډېر بد د دې سیمې نه البته. اوس خو دا لکه هغه ته چې تللی سره ته یم لکه خارج ملک ته چې تللی. خارج ملک ته چې تللی؟ خارج ته کله تللی که نه؟ تللی. کوم هېواد ته؟ سعودي ته. سعودي ته تللی؟ سعودي دومره ښکلی و؟ نه سعودي چېرته، سعودي ټول خړ رامل دي سړی، همي افغانستان خو چېرته ګل ګلزار وطن ده. ګل ګلزار وطن ګل ګلزار وطن ده. اوس چې دا سیمه ګورې یوه جمله کې څه ویل که لري، مثلا لنډه جمله کې دغه سیمه که تعریف کړي؟
والا بعضې طالبانو نه والا ډېره مننه چې دا وطن یې موږ ته داسې ګلې ګلزار کړو خو الله پاک د دوی داسې ګلې ګلزار کړو لکه دا وطن یې داسې ګلې ګلزار کړو پوه شوې پوه شوې الله پاک دې بس داسې وطن جوړولی کې دوی هغه کوي الله پاک دې آباد کړي الله پاک دې بس وطن ته هغه کړي چې وطن وساتي ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسه ساړې ته نه پای کې څه پیغام لري بیا به درنه لاړ شو مونږ هم او تم که کار لري خپل ځای ته به ځان ورسوي زنده باد افغانستان تل دی افغانستان ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې ژوندی اوسې مننه دوستانو د پولیس وخته سیمې یو څو ښکلي انځورونه وګورئ درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د پولیس وخته سیمه ده او راسره ولاړ د کابل ښار د پنځمې ناحیې د ښاروالۍ معاون صاحب دی ستړی مه شئ معاون صاحب بیا هم ښه راغلاست درته وایم ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې معاون صاحب غوښتلم چې یو وروستی خپرونه یا وروستی راپور د پولیس وخته په سیمه کې جوړ کړو چې دلته فاینل یا وروستي څه کارونه ترسره شوي دي او نن مو کوم فعالیت ترسره کړل د پولیس وخته په ساحې کې تر ټولو اساسي کار شو هغه د متعدینو لاره چې په هغه باندې متعدین کته کېدل د پله لاندې به تلله هغه لاره الحمدلله نن موږ متوجه دي چې هغه لاره مکمل بنده کړله بعضې تغییرات چې د دغې ساحې د سرسبزه کولو دپاره او د دغې ساحې د تدلا او رڼا کولو دپاره موږ نن اقدام وکړو ګلدانۍ یو څو پایین په دې ساحې کې نصب کړلې او مخصوص ګلدانونه مو تړل تر څو دغه ساحه نور هم رونق پیدا کړي او لا سرسبزه ډېره مننه معاون صاحب داسې ورو ورو به ځو چې دا سیمه هم دوستان را سره وګوري موږ به هم ترې خوند واخلو ځکه مازدیګری دی واقعیت دا فضا ورسره ډېره ښکلې ده نور څومره کارونه پاتې او کوم فعالیتونه به دلته ترسره شي د پولیس وخته په ساحه کې کارونه نور د تکمیلېدو په حالت کې دي راتلونکي هفتې کې به انشاءالله کار مکمل تکمیل شي د هغې څخه وروسته به د کوټسنګي د پوله دپاره رنګامیزي د ګروپونه لګول او خاص تغییرات چې هغه ساحه غواړي په هغه ساحه کې به انشاءالله لاس په کار شو ښه له دې وروسته یعنې کوټې سنګي په هغه هوایي پل باندې موږ پلان داسې لرو چې د کارت مامورین د چارې څخه تر د پولیس وخته دغه ساحې پورې دا ساحه دغه سړک باید یو مخصوص سړک اوسي او خاص رونق ولري باید خاص رونق ولري او نور کابل ښار څنګه نور کابل ښار هم انشاءالله نور نواحي هم کوشش کوي چې په خپلو ناحیو کې تغییرات راولي مونږ تېره ورځ یوه خپرونه د کابل ښار په حضوري چمن کې جوړه کړې وه چې هلته به تاسو سیمه لیدلې وي چې د خاورو څخه ډکه وي او چې کله باران یا واوره وشي خټي زیاتره ځوانان هلته ورزشي لوبې ترسره کوي نو ډېر وضعیت خراب دی تاسو خو د کابل د ښاروالۍ سره په اړیکه استئ څه معلومات لرئ که نه چې هلته به کوم کار ترسره شي که نه نظر په معلوماتو د نوي کال لپاره حتما په کابل ښار کې ډېر مثبت تغییرات راځي کېدای دا هم شي چې د چمن حضوري حصه هم یو د کارو څخه وي ولا چې دا کار وشي ډېر به ښه وي ځکه چې د هغې سره د کابل ښار هغه خوند بیخي تللی دی چې کله شمال وي یا دوړي ټول کابل ښار نیسي بلکل انشاءالله موږ به دا نظر هم شریک کوو که چېرته پلان کې نو هسې نه به هم کار پرې کېږي ډېره زیاته مننه دا ګلدانونه هم نن کېښودل تصویرونه خو موږ دوستانو ته وښودل دا هم نن کېښودل دا د ښاروالۍ له خوا وه که نه دا ما وغوښتل چې د پولیس وخته په ساحه کې زه د خپل لاس یو یادګاري شی پرېږدم دا ما په خپل لګښت او په شخصي لګښت دا تاسې په خپل شخصي لګښت باندې دلته کېښودل ډېره مننه د ټولو هیوادوالو په کوربتوب زه تاسو څخه مننه کوم ژوندي اوسئ واقعا خدمت مو کړی خدای دې نور توفیق هم درکړي چې دغسې خدمات ترسره کوي موږ دغه خدمتونه او دغه هلې ځلې د وطندارانو د خاطره کوو موږ کوشش کوو چې د وطندارانو دپاره اساسي کارونه وکړو مثبت تغییرات راولو تر څو خپل وطنداران دې ته تشویق کوو چې موږ سره لاس یو کړي او دغه کابل د نور ولایتونو لپاره یو مثال وګرځي هم د سرسبزۍ په بخش کې هم د تنظیف په بخش کې او هم ښار ته د ښکلا په بخش کې ډېره مننه په ټولنیزو رسنیو کې دا څو ورځې
ځینو کسانو په فیسبوک باندې مثلا خپاره کړي داسې خبرونه چې په پولیس وخته سیمه کې بیا ځینې روږدي کسان پیدا شوي. تاسو ته دا معلومات شته که نه؟ ځکه دا سیمه خو ستاسې د کنټرول لاندې. پولیس وخته په ساحه کې کوم معلومات چې د مغرضې ګړۍ خپروي دا مطلقا دروغ دي. د پولیس وخته په ساحه کې هیڅ نامعتاد نشته ده او نه کومه لاره وجود لري چې د پولیس وخته پله لاندې تیر شي. همه روزه امنیتي ارګانونه د دې ساحې څخه نظارت کوي او هیڅ چا ته هم اجازه نه ورکوي. نه بالخصوص پولیس وخته کې البته د کابل په اکثریت ځای کې اوس معتادین په ښکاره نشي ګرځېدی. بعضې هغه پټ ځایونه چې دي هغه ته هم کوشش کوي لګیا دي چې معتادین د هغې ساحې څخه ټول کړي. پولیس وخته ساحه خو اوس د ټولو خلکو د نظر لاندې ده. په دې ساحه کې هیڅ نامعتاد نه کتل کېږي او نه موږ اجازه ورکوو. بلکل موږ خپله هم دا سیمه وکتله، داسې روږدی کس موږ پکې ونه لیدلو. ډېره مننه. پای کې څه پیغام که لرئ؟ نوي کال په راتلو سره د وطندارانو دپاره دا پیغام لرم چې د کابل د شنه کولو دپاره یو نهال د ځان دپاره کېنوئ، یو د کورنۍ دپاره او یو د ګران افغانستان دپاره، تر څو وکولی شو چې کابل ولایت شین کو او هم د فضا څخه خوند واخلو او هم نور وطندارانو دې غږ ده تنه د سرسبزي په بخش کې نه د ښاروالۍ سره همکار شي. نوي کال په راتلو سره خپل چاپېریال پاک وساتئ. ډېره مننه معاون صاحب. بس د الله جل جلاله څخه درته لا نور توفیق او توان غواړم. کور ودان ښه وخت ولرئ. دوستانو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د پولیس وخته سیمې وروستی راپور زموږ چې موږ تاسو ته چمتو کړی و، ځکه زیاتره هیوادوالو زموږ غوښتل چې تاسو د پولیس وخته سیمې دا وروستي خبرونه هم موږ سره را شریک کړئ چې دلته کوم فعالیتونه ترسره شوي او د دې ترڅنګ فاینل یا وروستی کار یې څه و. نو تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی مهربانه خدای سپارم د یو سوکاله سرلوړي آباد افغانستان په هیله. الله مو مل شه. د خدای په زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.